بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله یم چې د روغ او جوړ اوسئ. چې ګرانو زده کوونکو د موږ تېر درس د طبیعي جغرافیه په اړه او د دښتو په اړه مو لوسته، د لوړو سطحو په اړه او د افغانستان د غرونو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړ. هیله یم چې تاسو باید هغه زده کړی اوسئ او د هغه په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي اوسئ. نو راځئ ګرانو، او د دې ترڅنګ کومې کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړې باید چې تاسو هغه په سمه توګه سرته رسولي اوسئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل نوی درس د موږ 12 لوست ده. د درس عنوان مو ده د افغانستان د اقلیم په باره کې څه پوهیږئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ د افغانستان د اقلیم یعنې ګرانو زده کوونکو خپل همغه د آب و هوا په اړه لولو چې په مختلفو سیمو کې څرنګه آب و هوا ده، کوم شیان پکې کرل کېږي، کوم شیان حاصل راسره وړل کېږي. د دې ټولو په اړه موږ لولو او د دې په اړه چې څو ډوله اقلیمونه لري افغانستان، د دې ټولو په اړه لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم تر څو تاسو نن د افغانستان د سیمو د مختلفو سیمو د اقلیمونو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، اول د هر څه نه د مخه اول راځو اقلیم ته، چې خپله اقلیم ولې موږ نه وایو په پښتو کې یا هم د افغانستان په ژبو کې چې د مختلفو سیمو آب و هوا ولې ورته اقلیم وایو. ګرانو زده کوونکو، خپله اقلیم هم همدا د آب و هوا په معنا ده، خو دا چې اوس خپله اقلیم کومې کلمې نه اخیستل شوی ده او اصلي معنی یې څه شی ده، اوس به یې ووایو. نو تاسو پاملرنه غواړم. ګرانو زده کوونکو، د اقلیم کلمه لاتیني ریښه لري، یعنې اقلیم خپله یو لاتیني کلمه ده چې آب و هوا ته ویل کېږي، چې کومې کلمې نه کلمه څخه اخیستل شوې ده، کومې کلمې نه کلمه څخه اخیستل شوې ده او د اقلیم په معنا یې چې خپله ریښه یې څه شی ده، لاتیني ده. راځو معنا ته چې معنا یې څه شی ده. معنا یې څه شی ده ګرانو زده کوونکو؟ د اقلیم معنا چې د لمر وړانګو د میلان په معنا ده، یعنې د لمر وړانګې کومو سیمو کې زیات وي، کومو سیمو کې کم وي، چې همدغه د لمر زیاتوالی او کموالی څه کوي، د همغه سیمې آب و هوا ته بدلون ورکوي. نو همدې لپاره اقلیم هم په همدې معنا ده. او د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو، اوس خو په اقلیم پوه شولو، اوس راځو دې ته چې افغانستان څو اقلیمي سیمې لري او د اقلیمونو آب و هوا یا همدا خپله وضعیت یې څرنګه ده. افغانستان ګرانو زده کوونکو د جغرافیایي موقعیت او طبیعي جوړښت له امله په شپږو لاندې اقلیمي سیمو باندې څه شوی ویشل شوی ده. یعنې افغانستان په یادو لري څو اقلیمي ساحې لري، شپږ اقلیمي ساحې لري. د څه شي له نظره د افغانستان د جغرافیې له لحاظه، یعنې د جغرافیې له لحاظه ویو د افغانستان خپله د موقعیت چې ده ته یې ګورو او طبیعي حالت ته. نو موږ د افغانستان د موقعیت او طبیعي حالت په لرلو چې افغانستان لري، نو همدې لپاره د افغانستان اقلیمونه هم په څو برخو ویشو، په شپږو برخو، چې یو صحرایي اقلیم ده، یو غرنی اقلیم ده، بل مدیترانې اقلیم ده، بل د موسون اقلیم ده او بل آلپي اقلیم ده. د دې ترڅنګ دا اقلیمونه دي ګرانو زده کوونکو چې اوس به موږ د دې ټولو د هر یو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کوو. د ټولو نه د مخه اول راځو صحرایي اقلیم ته، چې صحرایي اقلیم څرنګه ده، د هېواد په کومو سیمو کې ده. ګرانو زده کوونکو، په افغانستان کې صحرایي اقلیم د هېواد په سویل لویدیځو سیمو کې ده. په کومو سیمو کې؟ په سویل لویدیځو سیمو کې کوم اقلیمونه شتون لري؟ صحرایي اقلیمونه. لکه کوم ځایو کې ګرانو زده کوونکو؟ ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې دي. دا هغه برخې دي ګرانو زده کوونکو چې د افغانستان صحرایي اقلیم پکې شتون لري. او ګرانو زده کوونکو، راځو دې ته چې دغه اقلیم څرنګه آب و هوا لري. دا اقلیم چې دا ګرانو زده کوونکو په دې سیمو کې، یعنې کومې سیمې چې یعنې صحرایي سیمې دي، صحرایي اقلیم لري، په دې سیمو کې اورښت ډېر لږ وي او ژمی کې هم واوره دومره زیاته، ژمي کې اصلا واوره نه وریږي او د دې ترڅنګ زیاته تودوخه او لږ اورښت لري. بیا د شپې لخوا هوا سړه وي، ولې د ورځې لخوا فوق العاده هوا ګرمه اوسېږي، چې د شپې یعنې د دې ترڅنګ ګرانو زده کوونکو موږ مثال هم ورکولی شو، لکه د مارګو، بکوا، خاشود او د سیستان دښته چې په دغه سیمو کې شتون لري. او دا کومه شی اقلیم لري؟ اقلیم هم صحرایي ده. په یادو لري چې په افغانستان کې کومې سیمې چې صحرایي اقلیم لري، یعنې په صحرا کې اوسېږي، هغه اقلیم لکه مارګو، سیستان، خاشرود، دغه سیمې چې صحرایي سیمې ورته ویل کېږي. د دې اقلیم داسې ده چې اقلیم یې داسې ده ګرانو زده کوونکو چې اورښت پکې کم اوسېږي، ژمي کې هوا، یعنې ژمي کې هېڅ واوره نه وریږي، د شپې لخوا هوا سړه وي، د ورځې لخوا فوق العاده هوا ګرمه اوسېږي او باران هم پکې دومره زیات نه کېږي. د دې اقلیم داسې ده، یعنې وچه هوا لري. او کومې سیمې دي پکې؟ مارګو، بکوا، خاشرود او سیستان دښتې پکې هم د دغه اقلیم په یعنې په مثال توګه موږ ویلی شو چې دغه ځایونه د څه شي د صحرایي اقلیم لري. دا ګرانو زده کوونکو صحرایي اقلیم. او په یادو لرئ چې صحرایي اقلیم همیشه د هېواد په سویل لویدیځ کې سیمو کې اوسېږي. وروسته له دې ګرانو زده کوونکو راځو د غرني اقلیم ته، یعنې هغه ځایونه چې شاوخوا ته ډېر زیات څه شی وي، غرونه شتون لري، همغه ته څه ویل کېږي؟
غرنی اقلیم دا چې دا ګرانو زده کوونکو د ټول نه د مخ اول لوړوالی د ځمکې د مخ د اقلیم په بدلون کې ډېره اغیزه لري چې د غرني سور اقلیم سبب کیږي. یعنی ګرانو زده کوونکو په کومه سیمه کې چې ډېرې لوړې او یعنی د ځمکې پر مخ چې یعنی ډېرې لوړې ساحې شتون لري دا په اقلیم کې یعنی ډېره زیاته اغیزه لري. نو د دې لپاره دغه غرنی اقلیم هم په افغانستان کې شتون لري چې د ده راځو دې ته چې د اقلیم آب و هوا څرنګه ده. نو ګرانو زده کوونکو اول د ټول نه د مخه د همدغه اقلیم چې یعنی د سبب کیږي چې د سور اقلیم رامنځته کړي دا اصلا داسې ده چې ګرانو زده کوونکو د هوا یعنی تودوالی په هر 1000 مترو کې 100 ته رسیږي 6 درجو په شاوخوا کې رسیږي او یعنی کمیږي. یعنی هر 1000 متره چې موږ لوړ ځو یعنی جګ غرنیو ساحو ته ځو په هر 1000 مترو کې 6 درجې هوا څه کیږي کمیږي. یعنی د تودوخې نه د هوا څه کیږي سړه کیږي او باران او د اورښت کچه ډیره زیاته اوسیږي. همیشه هلته اورښت او واوره او باران اوسیږي او د دې ترڅنګ له همدې امله یعنی همدې له کبله موږ ویلی شو چې په لوړو غرنیو برخو کې د سړې هوا سره مخامخ کیږو. نو ډیر اورښت په دغو سیمو کې د واورې په شکل وي چې دغه موږ په تېر درس کې هم ویلي چې په غرنیو سیمو کې چې دغه واورې او دغه اورښت کیږي دا بیرته د افغانستان خلکو ته ډېر زیات ګټه رسوي. ګټه هم همدا وه چې دغه واورې په غرنیو سیمو کې موږ ویلې چې زیرمه کیږي او وروسته بیا همدغه سیندونه بیرته د همدغه اوبو نه سرچینه اخلي او لکه مثال په توګه موږ ویلی شو چې د هندوکش او د سالنګو د منځنۍ برخې آب و هوا د دغه اقلیم یو څه ده بیلګه ده. سالنګ او هندوکش د دغه کوم اقلیم د غرني اقلیم یوه برخه ده. وروسته ګرانو زده کوونکو راځو مدیترانې اقلیم ته چې دا څرنګه اقلیم ده. دا چې دا ګرانو زده کوونکو سیمه ډېره توده او وچه دوبی لري. یعنی په داسې سیمو کې چې یعنې په افغانستان کې چې کوم ولایتونه چې مربوط دي یعنې داسې سیمه یې ډېره توده اوسېږي او دوبی ډېر وچ اوسېږي یعنې ډېر زیات روغ پکې نه اوسېږي. هماغه سیمې کومې سیمې دي مدیترانې سیمې دي چې ارزښت یې ډېر وخت نه په ژمي کې د بارانونو په توګه و. یعنی په ژمي کې دلته په دې سیمه کې بارانونه هم کیږي. او ګرانو زده کوونکو وریجې د ستروس کورنۍ میوې په دغه شی اقلیمونو کې یعنې مدیترانې اقلیمونو کې ډېر زیات شی کوي وده کوي چې د مثال په توګه موږ ویلی شو چې دغه اقلیمونه ننګرهار او د لغمان ولایت څه ده کولی شو چې دا یو مدیترانې اقلیم لري ځکه چې هوا پکې فوق العاده توده اوسېږي او دوبی هم یو وچ دوبی لري. وروسته ګرانو زده کوونکو راځو موسون اقلیم ته چې دا کوم اقلیم ده. دا د پکتیا خوست او ننګرهار ولایتونه دي چې ګرانو زده کوونکو د دغه ولایتونو په سیمو کې څه شی کیږي یعنې په دوبي کې باران ډېر زیات یعنې باران اوري. یعنې دا اقلیم چې د زیاتره خوست پکتیا او د ننګرهار بعضو سیمو کې شتون لري. ګرانو زده کوونکو نو دغه اقلیم چې دا موږ ویل چې د پکتیا خوست او د ننګرهار په ځینو سیمو کې اوسېږي چې بیا دا اقلیم چې دا ګرانو زده کوونکو موږ ویلی شو چې دا زموږ د هېواد ځینې طبیعي ځنګلونه هم څه شي کې دي همدغه اقلیم کې یعنې همدغه خوا سیمو کې شتون لري. یعنې د افغانستان زیاتره ځنګلونه په کومو اقلیمونو کې دي یعنې په هغه سیمې چې موسون اقلیم لري هلته هم څه شتون لري ځنګلونه هم د افغانستان ډېر شتون لري. وروسته له دې ګرانو زده کوونکو راشي د کتاب 13 صفحې ته دلته سبتي یا د واښه لرونکي اقلیم ده چې دا 5م اقلیم ده ګرانو زده کوونکو په افغانستان کې چې یعنې هغه سیمې چې واښه لري او د دې ترڅنګ سبتي اقلیم هم ورته ویل کېږي. دلته چې ګرانو زده کوونکو ته دلته هوا داسې ده چې اورښت په دې سیمو کې زیاتره په ژمي کې کېږي. په دې سیمو کې بوټی ښه وده کوي او داسې سیمې د کرنې او څارویو روزنې ته ډېرې مناسبې دي. په دې سیمو کې د بغلان، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او د هرات ولایتونه شامل دي. یعنې ګرانو زده کوونکو دا هغه سیمې دي چې ډېر ښه دي د نوم نه پیدا کېږي ویلی شو چې واښه لرونکي یعنې هغه سیمې دي چې یو یعنې په دې سیمو کې بوټی ښه وده کوي او د څارویو د روزنې لپاره ښه سیمه ده چې دغه ولایتونه چې مو ویل دا ټول دغه څه کېږي شاملېږي. بیا ګرانو زده کوونکو بل اقلیم ته راځو چې د غرنی یا الپي توندرا اقلیم ورته ویل کېږي چې لوړې برخې چې د ځنګلونو او ونو یعنې ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي. د توندرا د اقلیم سیمه جوړوي چې په دې سیمو کې واوره زیاته اوري، ژمی ډېر سوړ او اوږد او د دوبی چې معتدل اوسېږي. د هوا د ډېر سړښت له امله پکې ونې نه شنې کېږي. په بدخشان کې د پامیر سیمه، هندوکش لوړې برخه او د غزني د ناور په دغه اقلیم کې څه کېږي راځي. یعنې دغه سیمې د په دغه اقلیم کې د توندرا په اقلیم کې راځي ځکه هلته هوا ډېره سړه اوسېږي. له بسه نه چې هوا ډېره سړه اوسېږي ژمي کې ډېرې واوره اورېږي نو د همدې لپاره زیاتې ونې هم دلته څه کېږي نه شنې کېږي. نو ګرانو زده کوونکو د توندرا اقلیم سره په ویلو یې موږ درس هم دلته پای ته رسېږي. دا نننی درس
چې باید تاسو په سمه توګه زده کړئ اوسېږئ. موږ نن د اقلیم چې خپله معنی آب و هوا ده یا د لمر د وړانګو میلان په معنا ورکړې. د ده په اړه مو لوسته چې خپله یوه لاتیني ریښه ده او د افغانستان د مختلفو اقلیمونو په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه. هیله مند یم چې تاسو زده کړی اوسېږي، مطلب او مفهوم مو ورنه اخیستلی اوسېږي. لاړ باسو د کورنۍ دندې په لور. تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې دي، تاسو اوس کولی شئ چې دې پوښتنو ته په ډېرې اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کمنټ کې راولېږئ ځکه چې تاسو اوس په دې درس په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه او د دې تر څنګ زده مو هم کړه، نو کولی شئ چې دې پوښتنو ته په ډېرې اسانۍ سره جواب ورکړئ. د دې تر څنګ که غواړئ د جغرافیې درس نوي درس ته یعنې نوی درس په سمه توګه زده کړئ، نو مخکې دې نه چې زه تاسو ته وړاندې کړم د جغرافیې نوی درس چې زموږ د نوی درس غرونه دي ګرانو زده کوونکو، د ده متن به تر مخه نه یو دفعه تر اخره لولئ تر څو چې زه تاسو سره ځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه همغه مفهوم او مطلب یې ورنه واخلئ. او ګرانو زده کوونکو غواړئ چې له نورو درسي ویډیوګانو څخه یعنې پرته له جغرافیې نه نورو مضامین سره علاقه لرئ چې هغه مضامین ویډیوګانې وګورئ په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ، نو باید چې تاسو زموږ ویډیوګانې لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. او تر بیا چې ګرانو زده کوونکو زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په لوی الله پاک سپارم. الله په امان مو.